نجیبه فیض یو ځل بیا داسې کار وکړ چې ټول افغانیت یې وشرموه. نجیبه فیض ولې داسې کارونه کوي؟ د چا لپاره کار کوي او د پردې تر شا څه روان دي؟ ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. درنو کتونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. نجیبه فیض چې له پاکستان څخه راغلی دا او زیات وخت یې په پاکستان کې تېر کړی دی. دلته په افغانستان کې په مختلفو تلویزیونونو کې دندې اجرا کړي دي او په الحال هم په اریانا تلویزیون کې دنده اجرا کوي. نجیبه فیض په افغانستان کې داسې لباس کې ګرځي چې هغه نه د افغاني اصیل فرهنګ سره سمون خوري او نه هم د پښتون ویاړلي فرهنګ سره. نجیبه فیض نن پر خپل فیسبوک پیج باندې داسې عکسونه پورته کړي وو چې هغه په نیمه لوڅ شکل سره وو او داسې حرکات یې په دغه عکسونو کې کړي دي چې د ځوان نسل د شهوت د پارونې لامل کیږي. لا د حیرانتیا خبره خو دلته ده چې په دغه عکسونو کې له نجیبه فیض سره د استاد او جهادي رهبر برهان الدین رباني لور فاطمه رباني هم ده. دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارېدل او د نجیبه فیض د دغه کارونو د مخنیوي غوښتنه یې کوله. را به شو یو څو کمنټونه مو تاسو ته د نمونې په شکل سره راخیستي دي. مبارز خان اخلاص ورته لیکي هر چا ته خپل ځان ښه برېښي او د هر چا ښه او بد خپل دي. مهمه دا ده چې د خپل ځان په اړه فکر وکړو چې دا او هغه دنیا مو ښکلې وي. رښتین صاحب ورته لیکي د غوسې خبره نه ده، له یوې ډمې او پاخښې همدا تمه کېږي. په دې عکسونو کې خو راته بیخي دوه رګه ښکاري. موسی خان سلیمزی ورته لیکي تا د الله تعالی د آیت مبارک نه دی اورېدلی؟ که څنګه چې فرمایي آیا ما انسانان او پیریان ابس پیدا کړي دي؟ نه، بلکې د خپل عبادت لپاره مې پیدا کړي دي. د الله څخه وویرېږه، کنې یو ورځ به د دا ورمېږ در مات کړي. نیاز محمد افغان ورته لیکي که نصیحت او ښې مشورې در باندې تاثیر کولی نو اوس به د ښه عزت خاونده وای، خو افسوس ستا په حال دی چې مجازي نړۍ دومره خطا ایستلې او مرګ ته د هېڅ پام هم نه دی. موږ په دې بیریږو چې ټولې جامې ونه باسئ او لوڅ لپړ عکسونه میډیا ته راونه باسئ، ځکه شرم ته د بیخي بده لغته ورکړې ده. کور د وران شه. شفیق تاروخیل ورته لیکي دا زموږ د سترګو وړاندې غني ګوره څه تیریږي. حبیب رحمان حبیبي ورته لیکي والله تا خو انسانیت او افغانیت نه کلی ویستلي، مسلماني خو لا ډیره لرې ده، د الله لعنت در باندې وریږي خو ته یې ګورې نه. عبدالقادر سباون ورته لیکي ډیر د شرم ځای دی، دې جامو ته دې ګوره، الله دې یو څوک در باندې مهربانه کړي چې هغې دنیا ته دې رسخت کړي. عبدالرحیم باتورزی ورته لیکي شرم درته پکار دی فاحشو، نور دې هم له ځان سره له کاره ایستلي دي. په افغانستان کې د فحاشۍ یوازینۍ بنسټګره نجیبه بد له مرګه به درته قبر هم ځای در نه کړي. دا نو اوس انځورونه دي.